السلام علیکم قدرمنو ډیر قیمتي بیان دی څوک چې کوډګر او جادوګر له ورشي قدرمنو نو د هغه څلوېښت ورځې مونځ نه کیږي او په بل احادیث کې دي چې څوک کوډګر جادوګر له ورشي او د هغه په خبره باندې یقین وکړي نو هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شلو. ډیر قیمتي بیان دی او ډیر بهترین بیان دی. ټول به تر اخره پورې ګوري او خپل اظهار به په کمنټس کې کوئ. راځئ چې وګورو. دا ورو سوال کړی دی چې دا دوه حدیثونه دي دا به څنګه جمع کوو. یو حدیث دا دی چې څوک د کوډګر او د جادوګر خوا له ورشي نو څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلیږي، بلکې دا دی چې دا سړی کافر شو. نو دا حدیثونه به څنګه جمع کوو؟ یو کې کافر کیږي او بل کې څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلیږي. الجواب هیڅ تعارض الحمدلله په دې حدیثونو په دې دوه حدیثونو کې نشته. دا اولنی حدیث په صحیح مسلم کې دی، من اتی عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 یوما. چې یو سړی په کوډګر جادوګر پالګر نجومي هغه پسې ورشي او د یو شي تپوس دې وکړي من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بكنيشت عفوا من أتى عرافا فسأله عن شيء. یو سړی چې په کوډګر جادوګر پسې ورشي کاهن پسې د څه شي تپوس دې صرف وکړي بس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلیږي. دا بل حدیث امام ابو داود راوړی، من أتى کاهنا فصدقه بما يقول. چې څوک په جادوګر کوډګر نجومي پالګر پسې ورشي او دی ولا دا خبره ومني فقد کفر بما انزل على محمد. نو په محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم کتاب نازل شوی دی د هغې نه انکار وکړو کافر شو. نو دواړه حدیثونه جمع کېږي او دواړو کې مسله څه ده؟ جدا جدا ده، یو مسله خو نه ده. د اولنۍ چې دی دې تللی دی او څه چلي کړی دی صرف یې تپوس کړی خبره وله مني نه رښتینې نه مني. سزا صرف د دې تپوس دا شوه او خوا ته دې تک چې څلوېښت ورځې له الله لمونځ نه قبلوي. هر چې را دویم دی نو هغه دویم څه چل کړی دی؟ دویم پې یقین کړی دی نو دی کافر شو. ځکه چې د په هغه څه یقین وکړي چې هغه د قرآن خلاف دی. او الله په قرآن کې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. د غیب و علم صرف د الله سره دی او ده دا یقین وکړو چې د غیب و علم ده سره هم دی نو دې د الله سره سړی څه شو؟ دی کافر شو. دلته دا مسله یاده کړي چې د دې جادوګرانو خوا ته تګ د دې کوډګرو او د دې قسمه خلکو خوا ته تګ د معمولي مه ګڼئ. ورې که صرف هسې لاړې که نه وه چې نینداره کړو څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلېږي او چې دې تپوس وکړو په خبرو د له یقین وکړو نو بیا خو کفر ته یو سړی ووایي والعیاذ بالله. الا هغه سړی چې هغه د علم د زیاتولو دپاره د دوی خوا له ورشي یا تپوسونه ترې کوي یا پروګرام وله ګوري چې خلکو ته حقیقت بیان کړي د دوی د حقیقت نه خبر شي هغه سړي دپاره جایز دی. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې یو کس وي زما د پلار سره کیني پاسي او هغه زما د پلار ته دا خبره کړې ده چې ته چا نظره کړې نو بیا وله څه کاڼې راوړو وي دا کاڼې ځان سره جیب کې ګرځوه نو د بد نظر نه به بچي. څه وخت بعد وله یو پاڼه راوړه چې په هغې څه ګډوډ څه لیکلي دي چې موږ پرې پوه هم نه شو. وایي چې دا تعویز دی او دا استعمالوه نو د بد نظر نه او د جادو د هر څه نه به بچي. اوس موږ وایي دغه پاڼه که ختمول غواړو د تعویز لرې کول غواړو نو په څه طریقه به ختمو؟ الجواب اولنۍ خبره دا ده چې نظر لګېده حق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې نظر لګېده دا حق دی، بلکې نظر اوښ پتیلې ته رسوي او انسان قبر ته رسوي او دا د الله په اذن سره لګي. و داسې کسان به هم ویني چې هغه نظره نه شي معنی دی چې الله نه دي غوښتلي او داسې به ویني چې هغه نظره شي بس د الله غوښتلي. نو بیا د دې نه د بچ کېدو لار هغه دا شرعي دمونه دي
نبوي اذکار نبوي دعاګانې دا تعویذونه مویزونه به نه استعمالوي او نه به د کوډګرو او جادوګرو خواله ځي. نو دویمه خبره دا یاده کوي کاڼي او تعویذونه استعمالول د دې دپاره چې د نظر نه حفاظت وشي د بد نظر نه او دغه شان د جادو نه دا حرام دي د دې نه شریعت منع کړی دی. او دې کې راته یو خوندور حدیث ویم دا مخکې موږ څو پیرې بیان کړی دی د عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت دی امام احمد راوړی دی او سندن ښه صحیح حدیث دی. وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې څه کسان رالو او هغوی بیعت کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لس کسان لس فبايع 9 وامسك عن واحد نو د نهو سره بیعت وکړو او د دې یو سره یې ونه کړو. فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا خلکو یې د الله پیغمبره د نهو سره دې بیعت وکړو دا یو دې پرېښو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان علیه تمیمه د ده په غاړه کې تعویذ پروت دی ځکه ورسره بیعت نه کړو. نو هغه بیا لاس وردن نه کړو هغه تعویذ یې پرېږدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره بیعت وکړو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي من علق تمیمة فقد اشرک چا چې تعویذ په غاړه کړو د شرک وکړو. او امام احمد یو حدیث راوړی دا هم د عقبه بن عامر نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تعلق تمیمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. او دا ودعه دا په عربۍ کې کاڼو ته وایي واړه واړه کاڼي چې د دریاب نه راویستی کېږي او خلک یې استعمالوي دې دپاره چې د بد نظر نه بچ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک دا کاڼي استعمالوي الله دې هغه په خپل مقصد کې نه کامیابوي. نو دا د شرک په زمره کې راځي. اوس که څوک دا ووایي چې تعویذ کې قرآن او اذکار او دعاګانې نو بیا حرام په زمره کې راځي ځکه چې قرآن دې دپاره نه چې ته غاړې ته اچي. ویجي ته دا نه مني چې دې کې شفا ده موږ دا منو چې دې کې شفا ده خو هغه شفا ته داسې میلاویږي چې ته تلاوت وکړې ته پې ځان دم کړي خو دغه طریقه خو شریعت نه ده خوري ته غاړې ته واچو. اوس ته د ډاکټر خواله ورشي او شربت ته ترې ټوخي ولیکي چې دې سره به د الله ښه کړي او تا هغه بوتل غاړې ته اچولی ګرځئ او غلطه طریقه ده استعمال یې که. نو قرآن کې شفا شتي خو په ویلو سره سړي ته میلاویږي شفا په دم اچولو سره شفا میلاویږي. تعویذونه جوړولو لپاره خو قرآن نه دی او هر چې دغه دي دا اوتې بوتې چې پکې لیکلي نو دغه خو حرام او د شرک په زمره کې هم راتلی شي چې کله پکې شرکي الفاظ د بعضو نه موږ کولو کړي دي لیدلي هم دي نو یا بدوح یا کدوح دی پکې لیکلي یا فرعون ته پکې آواز کړي او یا حامان او یا قارون دا خو سپا شرک دی. بعضو پکې پیغمبر ته آواز کړی بعضو بل یو نیک سړي نوم پکې لیکلی او اکثر پکې څه لیکلي څوک پې نه پوهېږي بلکې هغه پخپله هم نه پوهېږي څوک یې چې لیکي هغه پخپله هم نه پوهېږي. او زمونږ یو خپل قصه کوله وی پخوانۍ قصه ده کس مشر دی وی زمونږ میخ او هغه نه ودرېده نو وی ډېر څه علاج او کوشش وکړو خو هغې میخ وي چې زه به ونه درېږم. نو زما هغه مور ماته وایي چې ته لاړ شه دغه فلاني صاحب صاحب پسې او تعویذ ترې راوړه. وی ما وخندل چې دا تعویذونه مویذونه نشته وي ما ته وایي چې راوړه ستا پکې څه کار دی. وی بیا مې سوچ وکړو چې روپۍ راکوي نو دغه روپۍ خو ځان له استعمال کوم که نو ما چې صحیح شو وی روپۍ راکړي چې دا به هغه له ورکړې ورته وایي چې تعویذ ولیکې میخه نه ودرېږي. وی زه لاړم بس پاڼې مې راواغېستې په هغې کې مې کرښې داسې وویستې او بیا مې هغه په یو ځای کې په کپړه کې بند کړو ښه ښکلی بخۍ مې کړو را مې وړو ما چې تعویذ صاحب صاحب لیکلی هغې چې هغه میخې ته ور واچوه میخه ودرېده. وی ما ته وایي چې ګستاخه ودرېده ته وایي چې د صاحب صاحب تعویذ کار نه کوي کار یې وکړو که نه
نو بیا ورته به وایي چې دا خو ما لیکلې دی، هغه صاحب حق صاحب نه دی، دا خو کور کې دننه ځان له صاحب حق صاحب ناست دی. نو دا خلک دې خبر هم نه دي چې څه پکې دي او څه نه دي. او د الله امتحاني لکه الله یې ښه په فتنه کې ور واچوي چې دوی یو کار دپاره ورغلي، الله ول هغه کار څه کړي، هغه ول وکړي، نو ښه یې په فتنه کې ور واچوي او ښه په امتحان راشي. نو اکثرونه دغه تعویض چې لیکلی هغه به په خپل هم نه وي پوه چې دې کې دننه څه دي. ضرور وایي چې اوس دغه به څنګه ختموو تعویض ختمولو طریقه دا دی چې پرې کړه که غوټې پکې کولاوې که لکه اکثر دا کوډګر جادوګر دوی څه ورکوي، دوی غوټې ورکوي. دا غوټې موټې به ته کولاو کې په قینچۍ یې پرې که وړګې که یا یې وشلوه یا یې ویسېږه چې هر څه ورسره کوي او مه هېرېږه، په الله باندې ښه مضبوط یقین ساته او موحد نه هېرېږي دې ځای کې. او دا ګورې داسې اسان کار هم نه دی ګورې، ځکه چې بعض نه مونږ خبر یو غټې غټې خبرې به کوي، خو چې تعویض اوس د چا د غاړې نه لرې کوي نو په خپله هم لاسونه رپېږي چې داسې نه چې څه نقصان رانه کړي. نو پوه شه چې توحید خالص نه دی. دلته چې د الله لاس ورپېږدو نو توحید خالص نه دی، صرف د خولې خبره وه. ستا لاس ولې ورپېږدو؟ ته خو دا وایي چې زموږ په الله یقین دی او چې څه کوي الله کوي، نو دلته ولې ستا لاس رپېږي بیا؟ دلته څه کېږي؟ یو کس یو ورځ ما سره ملاو شو په یو ځای کې، نو د هغه په دې غاړه کې تعویض پروت و. نو ما پوه میداني شته وایي ستا دا مسله ما مخکې مې اورېدلې وه، ښه مطمئن پوم. نو ما دا لرې که ویرېږم، ما ته وي د لرې کولو مې څو څو پېرې کوشش کړی خو یېرېږم. خو هغه ته بیا هم ګناه نه وه، ځکه چې نه وی د دې جاخونې چې روځي نو دا کیسې به کي. نو ما ته را دې خوښ چې را دې خوښ ما دغه شانه تار وشله داسې داسې تعویض مې راواخېستو. ما زه به روغرمټ ولاړ یم، ته مې روغرمټ ولاړ، هېڅوک نشته، مه هېرېږه. هر څه د الله په لاس کې، تعویض به مونږ ته څه وګوري، هېڅ پکې هم نشته. نو بیا به دا تپوسونه شروع شي اوس دې سره څه وکړو او دا څنګه لکه دې سره څه وکړو، کولاوې که او دغه کاغذ راواله که دغه یې پکې لیکلي ده منتر یو غزارې کې ویشله او غزارې قرآني آیتونه پکې ویسېږه یا اسې آیتونه دي اذکار دي چې څه محظور پکې نه وي دغه کېدی هېڅ خبره نه. قدرمنو دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، امید کوو د الله نه چې تاسو به خوښ شوي وي. دې ویډیو باندې خامخا ویډیو لایک کړئ او کمنټس پې وکړئ او موږ ته په کمنټس کې ووایئ چې ستاسو دا بیان خوښ شوی او که نه، او نورو ملګرو سره یې لازمي مخکې شیر کړئ د ثواب په نیت باندې. السلام علیکم ورحمة الله.